په کویټه کې د رستورانت کلتور په چټکۍ سره وده کوي، خو ورسره د بیو معیار او څارنې په اړه پوښتنې هم زیاتې شوي دي. ښاریان وایي چې د یو ډول خوړو بیې په بېلابېلو رستورانتونو کې ډېر توپیر لري، خو د دې توپیر لپاره روښانه دلیل نه وړاندې کېږي. مصرف کوونکي شکایت کوي چې ډېری ځایونو کې د ریټ لیست او ټیکس تفصیل په ښکاره ډول نه لیکل کېږي، چې له امله یې پیرودونکي نه پوهېږي چې دوی په اصل کې د څه شي پیسې ورکوي. ځینې وختونه پر ټولنیزو رسنیو د یو رستورانت د خوړو ویډیو یا انځورونه وایرل شي، نو رش زیات شي، خو خلک وایي چې د ګڼې ګوڼو وروسته معیار هماغسې نه پاتې کېږي. دا موضوع د دې ارزونې غوښتنه کوي چې په کوټه کې د نرخونو کنټرول او مصرف کوونکو د حقونو د خوندیتوب نظام څومره اغیزمن دی. آیا اړوند ادارې د بیې او معیار څارنه کوي؟ آیا ښاریان د ورکړل شویو پیسو په بدل کې د مناسب معیار خواړه ترلاسه کوي؟ او که نه؟ د رستورانت کلتور وده که له یوې خوا د ښار د اقتصاد او تفریح برخه پیاوړې کوي، نو له بلې خوا روڼتیا، معیار او قانوني څارنه هم اړینه ده، څو د مصرف کوونکو باور خوندي پاتې شي.